ګرانو ملګرو، هغه تیرو ویډیوګانو کې ما درته خبره وکړه چې قرآن کې وخت څومره ارزښتناک دی، ولې خدای پاک ورباندې قسم کړی او موږ ته څه پیغام لري. بیا مې دا وویل چې ما ولې یو قرآن د واړه اختر نه تر لوی اختر پورې ختم کړ. بیا مې درته ویل چې زه به وایم چې زه قرآن ولې تلاوت کوم. موږ په 12م ټولګي کې وو. زموږ استاد فاروق خان باله په پېښور تقوا لیسه کې. نو دی چې اوله ورځ یې زموږ سره درس پیلېده یا زموږ نوی کال پیل سه، ده به موږ ته عضوي کیمیا کې درس راکوو. نو ده ویل چې زما د اوله ورځ درس چې ده سبق نه وي، بلکې زده کوونکو ته سپارښتنې وي یا نیکې خبرې وي. نو نیکو خبرو کې په وطن پالنه وغږېده. بیا یې دا هم ویل چې زما پلار ګلونه استاد نومېده، ډېر مشهور هم و. بیا وایي هغه ماته دا نصیحت کړی و چې ته همیش تلاوت کوه او کوشش دا کوه چې په اوداسه وګرځې. ده موږ ته وویل چې تلاوت کله کوئ تاسو به معزز او درانه خلک او خدای سره به رابطه کړي. او بل اودس ښېګڼه دا ده چې انسان یو ډول سپېڅلی ساتي. کله چې ته اودس کوې مطلب دا ده چې ځان له بدیو پاک ساتي. نو هغه خبره ما ومنله. له هغه ورځې وروسته زما کوشش ډېر دا وي چې هم اودس ولرم او هم تلاوت کوم. تلاوت یعنې په دې نه ده چې زه ډېر تلاوت وکړم. ورځ کې داسې وي چې ما یو مخ تلاوت کړی، خو کړی مې دی. کله داسې وي چې 4 وخته 5 وخته لمونځ ما کړی، تلاوت مې کړی. او زه چې په لار روان یم نو که کوم ځای ګاډی درېدلی دی، جومات وي، ما قرآن کتلی د وطن کې. البته هلته خو خاورې ګردونه وي، که نور نه وي ما هغه خاورې ترې لرې کړي دي. یا که چېرته میلمه هم تللی یم، دغه موږ او تاسو خلک نمایشي دي، اجیره به وي، کوټه به وي، تاخچه به وي، مخکې به یې قرآن کریمونه ایښي وي، خو ولاکه به په میاشتو میاشتو چا لاس وروړی وي چې ویې ګوري چې ګرد خو به ورباندې نه وي پروت، تلاوت خو یې پرېږدی. یعنې ډېر ځای ما له قرآن کریمونو ګردونه لرې کړي. او هغه کور کې ما هغه قرآن راخیستی چې زوړ به و. فکر مې کړی چې یاره څوک دې کې تلاوت نه کوي. نو د تلاوت ډېرې ښېګڼې دي. خدای سره رابطه ده، ورسره خبرې دي. وایي که قرآن ته تلاوتوې دا معنا ده چې خدای ستا سره خبرې کوي. نو کوشش دا وکړئ چې هر شي ته موږ او تاسو وخت لرو. اوس خو ډېر اسانه ده، په موبایل کې هم تاسو قرآن پیدا کولی سئ. په ګوګل کې کوشش وکړئ یو وخت ورکړئ، تلاوت یې کړئ. یعنې موږ او تاسو بختیاوې ډېرې دي، خو هر شي ته که وخت پیدا کولی سو 2 دقیقې د قرآن ته هم وخت پیدا کېږي. او الله دې موږ او تاسو ته عمل ورباندې راکړي. ښه وخت ولرئ.